او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به صحابو ته ډېر زیات ویل ول من یضمن لی ستا چې کم سړی ما ته د شپږو خبرو ضمانت راکړي ازمنو له الجنه زاغي ته د جنت ضمانت د مځکې پر مخ ورلیکم چې دی په زندگی کې شپږ خبرې جاری کړي او ما ته د دې ضمانت راکړي چې زه به په زندگی کې د دې شپږو خبرو مخالفت نه کوم. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي زه به اوس درته د جنت ضمانت دلی ور ولیکم. اولنۍ خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته اصدق اذا حدثتم چې کله مجلس کې کښېناستاست خبرې مې کولې بیا چې کومه خبره د دې دماغ څخه د ژبې ته راشوه کېږي یو ځل دې دماغ کې په دې خبره کې لږ فکر کوه چې رښتیا ده که درواغ ده. که چیرې هغه خبره رښتیا وه دوباره یې برته برداشت او که چیرې رښتیا وه د هغې څه وروسته پر دې ژبه باندې جاري که. نو تاسو به رښتیا خبره کوئ اذا حدثتم چې کله تاسو خبرې کوئ. یو خبره د خبرو په وخت کې رښتیا ویل او دویمه خبره چې واوفو اذا وعدتم چې کله مې د یو چا سره وعده وکړه د هغې وعدې ایفا کوئ وفا یې کوئ د هغې وعدې پرهوالی کوئ بیا د وعدې مخالفت مه کوئ. او دریم وادو اذا اؤتمنتم چې کله امانت درته کښېښول سو په هغې امانت کې په ښه شکل ادا کېدل کوئ. امانت صاحب امانت ته رسوئ او د امانت د ادا کېدلو په ښه شکل باندې فکر کوئ. نو درې خبرې دا سوې د خبرو په وخت کې رښتیا ویل او د وعدې په وخت کې د وعدې ایفا کول او دریم د امانت په وخت کې د امانت په ښه شکل ادا کول. او دریم ورته وایي واحفظوا فروجکم د خپلې شرمګاه حفاظت کول وغضوا ابصارکم د خپلو سترګو حفاظت کول وکفوا ایدیکم د خپل لاس حفاظت کول چې بیا به په شرمګاه باندې ګناه نه کوي زنا به نه کوي په خپلو سترګو به بدنظري نه کوي چاته به حرام نظر نه کوي او په خپل لاس به د چا سره تجاوز او ظلم نه کوي. پیغمبر علیه السلام مسجد نبوي کې وایي ای صحابو که څوک ماته د دې خبرې ضمانت اوس راکړي چې زه به په خپله زندګي کې په دې شپږو خبرو باندې عمل کوم پیغمبر علیه السلام ته ازمنو له الجنه زه اوس د مځکې پر مخ باندې درته د جنت ضمانت ورکوم. نو تاسو ګورئ هغه شپږو خبرو کې اولنۍ خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته وایي اصدقوا اذا حدثتم چې کله خبرې کوئ نو خبرو کې به رښتیا وایست. نو رښتیا په خبرو کې ویل او رښتیا په عمل کې راوستل دا زموږ د دین ډېر لوی خاصیت دی او زموږ په دین کې د دې خبرو ډېر لوی اعتبار دی چې د کم چا د زندګۍ سره رښتیا ووتل نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د هغې څه د ایمان او د مؤمن نوم خرابوي او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مؤمن بجای د هغې په باره کې د منافق لقب استعمالوي. نو ځکه د همیشه دپاره دا فکر کول د همیشه دپاره د خپلې ژبې خیال ساتل او همیشه دپاره خپله ژبه د درواغو سره ګرځول لکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وایي جسمه صغیر و جرمه کبیر د دې ژبې جسم او بدنه ډېره کوچنۍ ده د 2 ګوتو مقدار ده لیکن و جرمه کبیر د دې ګناه ډېره غټه ده چې یوه ذره درواغ په وویل شي د سړي د زندګۍ څخه د ایمان نوم په منافق باندې